دا درې ځوانان دا پنځه ځوانان الله جل جلاله دا لیکلي وو چې دغه ورځ د مرګ ده. دغه ځای دی د مرګ چې کوم ځای ته الله تعالی لیکلي وو هغه ځای ته ورسول هیڅ چا نه سوی ردولی. سلیمان علیه السلام سره سړی ناست د افغانستان علاقه د خراسان کې سلیمان علیه السلام د خدای تعالی پیغمبر دی چې بادانو او پیرانانو ټول ورته مسلطه وه. دا په افغانستان کې تخت درلودي، د تفاسیرو لیکلي دي، روح البیان هم لیکلي دي. په قندهار کې تخت درلودي، قندهار ته هغه راتلی، روح البیان لیکلي دي سلیمان علیه السلام قندهار ته راتلی. قندهار د هغه وخت تاریخ دی. دا سلیمان علیه السلام سره ناست دي. قرطبي لیکلي دي اسرائیل علیه السلام راغلی چې داسې وکتل یو سړي ته هغه ډېر د سوام لاندې سلیمان علیه السلام چې ویل دا څوک دی؟ هغه دا خو اسرائیل علیه السلام دی. ول ته خو دا باد ته ووایه چې ما هندوستان ته یوسي. سلیمان سره د بادو بادشاه و، هغه باد ته وویل دا سړی هندوستان ته یوسي. اسرائیل علیه السلام وخندل. سلیمان علیه السلام چې ویل الله تعالی د دې سړي مرګ په هندوستان کې لیکلی و، زه چې رالم دی دلته ناست و، حیران شوم چې دا څنګه ناست. رب چې چیرې مرګ لیکلی و هغه ځای ته یې ورسوي، په یوه ساعت کې هندوستان ته ورسېدي، هغه ته یې وخت وچ. د تعالی په کتاب کې مکرر ځایونه ذکر دي، احادیثو د حبیب علیه السلام کې مکرر ځایونه ذکر دي چې دا څه پیښې چې په دنیا کې کیږي، که مرګ دی که ژوند دی که هر څه راځي، دا د الله تعالی په تقدیر کې لیکل سوي شان دي. پر دې باندې د مسلمان ایمان راوړل فرض دي چې مسلمان به د خدای پر تقدیر باندې ایمان وي چې رب تا څه لیکلي دي، ستا څه فیصله ده دا به کیږي، د دې څخه یوه ذره قدر مخالفت څوک نشي کولی. قرآن کې الله تعالی بلاکې فرمایي چې کله اجل رالی یو انسان ته د مرګ وخت رالی، بیا د یو ساعت دپاره نه څوک وروسته کوی سي نه مخکې کولی سي. که د ټول افغانستان انسانان راجمع سوي وای د دغه ځوانانو څخه یې دا مرګ د نیم ساعت دپاره ځنډولی وای، طلب یې کړی وای چې نیم ساعت به لا ژوند ورکړو، چا نه سوی ورکولی. دا د بنده د اختیار کار نه دی، بس دا د هغه خالق قادر کار دی چې کوم قادر رب دته روح ورکړی و دی ژوندی کړی. هغه قادر رب چې دی هغه په ده دپاره دغه ځای لیکلی و چې په دغه ورځ به تا په دا ځای کې مرګ راځي. پر دغه مسلمان ایمان علما ناست دي. احادیث مبارکانو کې د دې تقدیر دپاره پوره بابونه لیکلي دي. مشکات کې په داستر کې پوره باب دي. موږ تاسو امنت بالله وایو په مؤمنان یو، امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی. د دې څه معنی؟ الهی زما پر دې ایمان دی که ما ته خیر پیښیږي که شر پیښیږي، څه تقدیر چې دی ربه دا ستا د خوا څخه دی، د الله تعالی د تقدیر لیکلی دی. د رب په تقدیر کې بیا څوک چون چرا نسي کولی، نه څوک بدلولی سي، رب لیکلی دی. بس پر دې به د مسلمان ایمان وي. که یو سړی د خدای تعالی تقدیر نه ومني دا مسلمان بیا نه دی، دا د بل دین سړی دی. مسلمانۍ کې به د ایمان شرط دا دی د الله تعالی پر تقدیر به د ایمان وي چې ربه تا راته لیکلي دي هغه به کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسانان نه و پیدا سوي د آدم علیه السلام په ملا کې پراته وه، رب العزال هلته فیصله پر وکړه چې پلانکی د پلانکي زوی په پلانکي زمانه کې پیدا کېږي، دون د عمر کې پر دا ځای مړ کېږي. بیا چې بې ادبي ماپ د مور په خېټه کې دا کوچنی ژوند کې هلته الله تعالی فیصله پر کړې ده چې پر دغه وخت دونه قدر ستا ژوند دی، دونه چې رزق دی، پر دا ځای کې مرګ. بیا چې هر کال د دې پنځلسې شپه راځي، بیا الله تعالی بلا کې فیصله پر کوي، ملایکو ته یې سپاري چې د دې سړي پر دغه ځای مرګ دی. د الله تعالی د دې فیصلو در قضا چې د یو چا ژوند ووتی چې د ټولې دنیا انسانان پر راجمع سي، بیا نسي کولی چې د سړي ته نور ژوند ورکړي. بس رب فیصله کړې ده، د الله تعالی قضا چلېدلې ده، تقدیر چلېدلی دی، هېڅ رقم باندې بدلون نسي کېدلی. امام ابن کثیر رحمه الله خپل تفسیر کې یو قصه نقل کوي، فاتحه د زه به مختصر درته وایم. در دې آیت مبارک لاندې چې الله تعالی بلا کوي پوه چې کله د الله تعالی د خوا د مرګ فیصله وسول، که په څومرې قدر لوړ کلاګانو کې پټ سي، الله تعالی بیا نسي خلاصېدلی، هلته مرګ چې درځي. بیا دا نشته چې ته وایې زه دلته محفوظه سولم پټ سولم، پټېدل بیا نشته. یو زنانې قصه یې لیکلې ده، قریب 200 کاله مخکې د عالم په تفسیر ابن کثیر کې دا قصه لیکلې ده چې د هغه زنانې یو لور پیدا سوله، مریض یې ورته ولاړ شه، د غره ته یو بوټی راوړه، یو شی پاخه کړو، دغه مریضۍ په خاطر باندې د زنانې ته بې ورکړو. مریض چې ولاړې د الله تعالی د خوا څخه یو استازي په صورت کې د انسان پر برابر سول، څه کوې دوله هغه کوم چا سره چې زه مری یم، د هغه زنانې یو ښځې لور پیدا سوې ده، ورځو د هغه لپاره یو شی برابر و. هغه سړي ورته ویله ول دغه نجلۍ چې دا تاسو اوس پیدا سوې ده، دا به د دې علاقې په حاشه زنانه دغه بې ادبي دې معاف کړي.
د 100 کسانو سره به زناکاري چې د دې وروسته دا کار تیر شو، د دې وروسته به جولاګۍ چې موږ تاسو بولو عربي کې عنکبوت ورته وایي، د دغې ښځې مرګ به د جولاګۍ څخه جولاګۍ به وژني. هغه سړی مړی چې فکر وکړي چې دا دونه فحاشه ښځه جوړېږي، دا ټول ښار ځینې بدنامه کېږي، چې کور ته راغلی یې زنانه یې نه کړه خبره، د هغه نجلۍ اکچلي د یوې ورځې نجلۍ چې پیدا شول پر دا نس یې چاړه ور تېره کړله، وغورځېدې نجلۍ یې پر دا نس باندې پرې کړل، ځینې ولاړ چې دا به زه مړه کړمه، د دې ټول ښار غم به ځینې خلاص دا ټول ښار به بدنامه کېږي. سړی وغورځېدی، د رب تقدیر چلېدلی و، د الله تعالی تقدیر څوک نسي بدلولی. د ده دا فکر و چې زه به د خدای تقدیر بدل کړم. دی چې ولاړې هغه زنانې چې نجلۍ ولیدله، د هغه زمانې موافق هغه دوا و علاج په شروع کې پر نس پرې شوې وه، د یوې ورځې نجلۍ ته رب ژوند ورکوي، الله تعالی خپله فیصله کړې وه، بېرته را ژوندي شول، هغه نجلۍ جوړه شوه. سړی وایي زه وغورځېدلم ډېر کلونه په یو سمندر کې هلته مزدور وم د یو چا سره، ډېر کلونه بعد چې بیرته رالم دې ښار ته چې اوس مو ناقصه زړه سوي، دېرش کاله تېر سوي دي. په ښار کې یو سپین سری ولیدل، بې ادبي ما پوښتنه یې ځینې وکړل چې یو ښځه غواړم. هغې ورته وویل چې دغه فلانکي ښځه ناسته ده، دا به وغواړې. د ښځې سره یې نکاح وتړل شول. امام ابن کثیر رحمه الله لیکلي دي د دې آیت لاندې، د شپې چې د خپلې بیبي سره یو ځای شو، هغې ورته ته څوک یې، د کومه وطنه راجنولده سړیه. ده دا قصه ورته وکړه چې زه په دې ښار کې د یو چا مرئي وم، داسې یو قصه پېښه شول، یوه نجلۍ مې حلاله کړله، زه وغورځېدم. هغې ول هغه ته ویې ور وکړي، ول هغه نجلۍ خو زه یم چې تا راله کړه، ده ورته ته به نه یې نس یې ورښکاره کړي، ول دا مې نس دي، ما ته مور ویله چې ته کوچنۍ وې چا حلاله کړلې، موږ د زمانې موافق علاج در باندې وکړي، خدای ژوند درکړي وبرکې درکړي. نو ده ورته ویل که رښتیا ګو ته هغې نجلۍ وې، ما ته خو هغه سړي دا ویلي وه چې هغه به د 100 کسانو سره زنا کړي، تا کړې ده؟ هغه ښځې ورته ویل د دغو انسانانو سره مې کړې. ول نو سړي ما ته دا ویلي وه چې ستا مرګ د جولاګي سره دی، بس د جولاګي سره ځان ګوره، د الله تعالی قضا څوک نسي ردولی. ما دا فکر و چې زه به د خدای قضا بدله کړم، تا به مړه کړمه، رب تقدیر چلېدلی و، د جولاګي سره ځان ګوره. نو هغې ورته پیسې به دې راوړي، 10 کاله تللې وې، یو ښه ښایسته کوټه را جوړه کړه چې د جولاګي څخه خلاصه شم. کوټه یې ور جوړه کړل، سړی ښځې ژوند سره کوي. امام ابن کثیر لیکلي دي د کوټې پر سر جولاګۍ ګرځي، سړی ورته وایي دا خپلې ښځې ته وایي دغه شی ما ته سړي ویلي و چې دغه تا وژني، وایي دا ښځې خپله پوړنې په څا کې باندې وواله، وایي دغه ما وژني. جولاګۍ چې رایله سو، دا پښه یې پر کښېښول، دا بټه ګوته چې مړې کړي چې پر کښېښول، د هر حیوان زهر لري، دا د جولاګي زهر راووتل، د دې بوټي ګوتې و، د دې غوښو، د دې نوک په مابینځ کې ننوت. د خدای تقدیر چلېدلی و، د دغه جولاګي د زهرو څه چې په د مابینځ ننوتلي و، د دې ښځې مرګ ځینې وشو، د هغه سره ورسېد. تفسیر کې واقعه د دې لیکلې ده چې رب فیصله وکړل، د ټول دنیا مخلوق یې بیا نسي ردولی. بس مسلمان ته کول پکار څه دي؟ د الله تعالی فیصله موږ نسو ردولی. دا 3 ځوانان، دا 5 ځوانان الله جل جلاله دا لیکلي و چې دغه ورځ د مرګ ده، دغه ځای دی د مرګ، چې کوم ځای ته الله تعالی لیکلي و هغه ځای ته ورسول، هېڅ چا نه سوی ردولی. سلیمان علیه السلام سره سړی ناست، د افغانستان علاقه د خراسان کې سلیمان علیه السلام د خدای تعالی پیغمبر دی چې بادانو او پیرانانو ټول ورته مسلطه وه. دا په افغانستان کې تخت درلودي، د تفاسیرو لیکلي دي، روح البیان هم لیکلي دي، په قندهار کې تخت درلودي، قندهار ته هغه راتلی، روح البیان لیکلي دي سلیمان علیه السلام قندهار ته راتلی، قندهار د هغه وخت تاریخ دی. دا سلیمان علیه السلام سره ناست دي، قرطبي لیکلي دي اسرائیل علیه السلام راغلی چې داسې وکتل یو سړي ته، هغه ډېر در وام لاندې سو. سلیمان علیه السلام چې ویل ول دا څوک دی؟ هغه دا خو اسرائیل علیه السلام دی. ول ته خو دا باد ته ووایه چې ما هندوستان ته یوسي. سلیمان سره د بادو بادشاه و، هغه باد ته وویل دا سړی هندوستان ته یوسي. اسرائیل علیه السلام وخندل. سلیمان علیه السلام چې ویل الله تعالی د دې سړي مرګ په هندوستان کې لیکلی و، زه چې رالم دی دلته ناست و، حیران شوم چې دا څنګه ناست. رب چې چیرې مرګ لیکلی و هغه ځای ته یې ورسوي، په 1 ساعت کې هندوستان ته ورسېدي، هغه ته یې روغتون جوړ شي. نو مقصد دا دی چې د خدای تعالی د قضا او د تقدیر هېڅوک نسي بلې خوا ته اوښتلی. اوس ما او تا ته کول څه پکار دي؟ د الله تعالی قضا او تقدیر خو موږ نسو بدلولی، څوک چاته ژوند نسي ورکولی چې رب نه یې ورکړی. نو د دې کور خاوند ته وایم، د دې شهیدانو پلرو قریبانو ته وایم. حدیث د ابن ماجه شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي، وایي که یو سړي داسې وویله چې که دا کار داسې نه وی سوی، نو دا کار دا مرګ به نه وی راغلی، په دغه حال کې شیطان خوشحاله سي، زړه ته نیښ ورجګ کړي، یو څه مې کار در باندې وکړي. دا به هم نه وایه. یاره که دا موټر یې نه وی ځغلولی، نو نه به ویلی شي. هو که چیرې داسې نه وی سوي، دا ملګري نه وی ځینې لرې سوي، نو نه مړه کېدل. که چیرې دا ملګري ژر ځان را رسولی وی، دا به هم نه وایه. که دې دغه وویل
حدیث مبارک دی ابن ماجه په دې سر کې لیکلی دی مبارک علیه السلام په دغه حال کې شیطان په زړه نیټ ډک کی و یو څه مې ځای در پکې پیدا کړي د خدای د تقدیر څخه دې محرومه کوم چې کم ثواب الله پر دې غم درکوي دا شیطان په دال کې څه وځغلي دا به هم نه وایه څه به وایه انا لله و انا الیه راجعون قرآن درته وایي الهي موږ ستا مخلوق یو ټول ستا بندگان یو ستا ملک یو ته مالک یې ته خالق او قادر یې رب تا پیدا کړی یو ستا یو چې څه راکوي هغه راکولی شي ورځ د آخرت کې به ستا سره یو ځای کېږو بس ټول زه پر دغه لار باندې چونو چې رانسي کړل او الحمدلله موږ تاسو خو ما درته ویله چې د دې ولس خلک خو بیخي د دې غمو سره ولد خلک یو پرون یقینا د ملګري د جناز دی تسلیم الله غازي ماښام ما څه ویډیو ښکاره کړې ما ته زه د فاتحې ته رانورځم دومرې اثر یې راباندې وکړي بیا مې وروسته دې ته وویل مال خیر دی د دې وطن خلک یو بس د دې غمو سره ولد خلک روح البیان لیکلي دي یو زنانې زوی مړ سو بېتابه سولد یوه ملا ته ور وځغله چې زوی مې مړ سو بل ملا ته ور وځغله یو هوښیار ملا پر برابر سو هغه ورته ویل زه به ستا زوی را ژوندی کړم که ستا خوښ دي ول څنګه یې ژوندی کوې ول یو شرط لرم یو بوتل اوبه ما ته راوړه د یو بوتل واخله د 7 کورو اوبه وراچوه د 7 کورو د هغه کورو چې مړی نه یې پکې سوي د هغه 7 کورو اوبه راوړه زه د مومو پر دا مړی توی کړه مړی به راویښت ښځې ورته د 7 پر ځای به د 9 کورو د راوړه دا خو ستا خبره ده بوتل یې واخیستې کور ته به دروازه ور وټکول ستی په کور کې خو به مړی نه یې سوي چې زه د اوبه راک هغه ویل ولې ته نه یې خبره بله ورځ مو پلار مړ سو بل کور دروازه ور وټکول ستاسو په کور کې خو به یو مړی نه یې سوی اوبه غواړم ول نه یې خبره بله ورځ مې زوی مړ سو تاسو ماته اوس په دې ښار کې داسې کور پیدا کړئ چې مرګ لري پکې سوی داسې کور نشته د دې عالم هوښیار سړی و ښځې ته دا ور پام کړه چې ګوره دا غم یوازې ستا نه دی دا د علم غم دی رب یې راولي دا د خدای د تقدیر لیکلي شان دی یو انسان د غمه نه دی خلاص چې دنیا ته راغی مسلمان وي بیخي د غمه نه دی خلاص آدم علیه السلام چې پیدا سو 40 ورځې باران پر وورېدي روح البیان لیکلي دي نه 10 ورځې د غم باران پر وورېدي 40مه ورځ د رحمت باران د خوشحالۍ وایي په دې کې الله تعالی اشاره و دې ته و چې د مسلمان دپاره په دنیا کې نه 10 حصې غم دی 1 حصه خوشحالي بس مسلمان و غم سره لازم و ملزوم دي څه به کوې د خدای تعالی تقدیر ته به غاړې ایږدې انا لله و انا الیه راجعون بس دا مختصره خبره إله العالمين قرآن كي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الله وامتحانون در باندې راولم باد و باران براسي ناجوړي او تکلیفونه براسي امام شافعي صاحب تفسیر د ثمرات په دې کې د زړه میوه در څخه اخلم اولاد دې در وجنه مڅ کوي اوس دستا اولاد رب وجي ورته څه چم کوي الله تعالی رب خپل ورسته فیصله کوي هغه خلکو د پاره جنت چې په دا وخت وي انا لله و انا الیه راجعون بس مسلمان د پاره ګوري دا اوس تاسو اورېدلي دي د فلسطین جنگ شروع دی یو چا پر دې میډیا باندې یو بیان کړی دی دنیا 4 غټ کافران یې ښوول دي چې دا مسلمانان سلپاو کې یو ډاکټر د دنیا پر سطح یو غټ کافر ډاکټر او مسلمان سو ولې مسلمان سو هغه وایي زه حیران دي ته د یو مسلمان زنانه مې ولیدل بچان یې شهیدان سوي او په خپل غیږ کې نیولي وو خو بیا به بدل کې ویل چې انا لله و انا الیه راجعون ما چې د مسلمان د حوصله ولیدل دا د صبر مې ولیدی چې دا څنګه ایمان دی دا څنګه صبر دی د دنیا کافران ټول په دې اخته دي چې زړه څنګه خوشحاله کړي د زړه خوشحالي نشته په دنیا کې د زړه خوشحالي په ایمان کې د زړه خوشحالي د الله د حبیب علیه السلام په اطاعت کې ده د قرآن په قوانینو کې ده مسلمانه د قرآن قانون ته ځان تسلیم کړه دنیا او آخرت به دې آباد د زړه به دې خوشحاله شي نو مسلمان باید چې انا لله و انا الیه راجعون بس پر دغه هر وخت چې د اولاد در په یاد شو شیطان بد اثر در باندې وکړي شیطان دلته کوشش کوي ستاسو ثواب ییسي اولاد خو دې تللی دي هغه څه ثواب چې لري دا اوس شیطان در څخه وړي چې رب یو اجر درکړي شیطان در باندې اختر بې صبري در باندې کوي ژړا نه ده بې صبري وژاړه څومره ژړلی سي وژاړه پروا نه کړي خو بدالي به نه کوې ناشکري به د خدای نه کوې سر به نه شکې کالي به نه څیرې بل ته به ښکنځل نه کوې خپل د غم احسان بوج به پر بل چا نه اچې تا او د خدای په مابینځ کې معامله ده هغه خالق رب هغه قادر رب چې دا یې درکړي وه د هغه قادر رب فیصله ده د هغه خالق رب فیصله ده چې دا ټول مخلوقات د هغه پیداوار دي هغه خالق ته متوجه سه بس